بل د ملکانو دا بعضې خبرې پرون په پکتیا کې ځینې ملکانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې بمبار وکړي. ګورئ دا به د تاریخ داغ د تاسو په تندي باندې دا خبره رابانیم کړې وه. که په زرګونو بمونه په طالبانو باندې وغورځول شي خو طالب ګوره ماتیږي نه. دا منم چې طالبان به شهیدان کې خو ماتولی نه شي. طالب لا ګړندی کوي، لا یې قوي کوي، لا یې پیاوړی کوي. په دغه 100 کالو کې ملک صاحب چې کوم وحشتونه او ظلمونه وشول او تا لکه د خوږ غوندې غټه پټکۍ وهلې وه، په وزارتونو د چکرې وهلې، نور هغه وخت نه ده. طالب دې ته مه مجبوره وه چې نور د تا په مرۍ باندې چاړه کېږدي. د ملت ته د وژلو لارې مه برابروه. دا خبرې مه کوه چې د کابل اداره د بمبارو کې. د کابل اداره کومه صرفه نه ده کړې. د کابل اداره تر خپلې وسې پورې خلک وژلي دي. د کابل بدنام او چرواک او بلواک ادارې امریکا او ناټو دلته خپل ټول زور ازمایي کړې ده. د طالب د ماتولو لپاره له یو حربې نه دریغ نه ده کړی. ټول هغه مهلکې سلاګانې چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې او د دوی د بادارانو په لاس کې وو دلته د طالب د ځپلو دپاره استعمال شوي دي. دا چې طالب نه ده مات شوی هغه بیله خبره ده، لیکن تا د طالب د ماتولو په خاطر باندې 42 هیوادونه دلته راوستي وو. تا د طالب د ماتولو په خاطر باندې B-52 تیارې راوستي وې. د امریکا سمندري او بحري او مهرین او پلانکي ځواکونه دې راوستي وو. دلته د طالب د داړلو په خاطر د دې ملت د ورانولو په خاطر باندې صلیبي یرغلګر راوستي وو. ملک صاحب ته به ویده ته اوس دا وړې خبرې دا غټې خبرې په دې وړې خوله مه کوه. بلا دې په دا زیړه پکړۍ سه بې غیرته سړیه. دغه وحشتونه چې دا 20 کاله کمپاینیانو په همدغه پکتیا او پکتیکا او خوست کې وکړل، لا تر اوسه د تا زړه نه دی یخ شوی؟ ته به څومره نور طالبان ووژنې؟ ته به څومره نور کلي وران کې؟ په داسې حالت کې چې صلیبي لښکر درته ګونډه شول، په داسې حالت کې چې د ورځې 20 او 25 ولسوالۍ سقوط کوي، په داسې حالت کې چې طالب ورځ تر بلې پیاوړی کېږي، ته د کابل له ماتې او شړېدلې ادارې نه د لا بمبار غوښتنه کوې؟ هغه خیانتونه د 20 کاله وکړه. دا فکر مه کوه چې طالب عسکر ته غېږه خلاصه کړې که هر جرم یې کړی ده نو ته نورم جرأت پیدا کوي د جرمونو سلسله جاري ساتې. دا د دې په خاطر طالب کوي چې مرګ ژوبله کمه شي. دا فکر مه کوه ملک صاحب چې سبا طالب راځي تا به بیا مات کی، ماب به دې کی. سبا به چې طالب راسي ملک صاحب تا به غټه پټکۍ او پټو اغوستی په د طالبانو په دفترونو باندې به ګرځې. په کومو سترګو به بیا ته راځې؟ آیا دغه ویډیو کلیپونه دې نه راځي؟ جناب ملک صاحب چې تا نن غپل په سپینه ګیره باندې د طالبانو پسې خوله خلاصه کړې وه، د کابل ادارې نه د مرستې غوښتنه کوله، د طالب د وژلو او د طالب د بمباردولو درخواستونه دې کول. دا اداره نوره شړېدلې ده. په دې ادارې کې نور توان او جرأت دا نشته چې د طالب په وړاندې ودرېږي. اصلا د اردو عسکر اوس حقایق درک کړل. د اردو عسکر په دې پوه شو چې طالب پنجاپی نه ده، د دې هېواد اصلي بچی ده. په مزار کې پنجاپی څه کوي؟ په تخار کې پنجاپی څه کوي؟ په قندوز کې پنجاپی څه کوي؟ په بدخشان او په پنجشیر کې پنجاپیان څه کوي؟ دا د همدغه هېواد بچیان دي. دا د همدغه غېږې نه روزل شوي اتلان دي چې د دې فاسد نظام په وړاندې باندې درېدلي دي. زیړه پټکۍ به دې وهلي، پټو به دې له سره تاوه کړي، واز واز به ګرځې. ملک صاحب ده. د ملک صاحب به 2 زامن په کمپاین کې وي، د ملک صاحب به 2 زامن په امنیت ملي کې وي، د ملک صاحب به ورونه ټول په 01 او 02 قطعې کې، ملک صاحب به ملکي کس وي. دا کېدلی نه شي طالبانو. دا کېدلی نه شي چې یو څوک دې په مردار او د نسوارو ډکه خوله باندې په طالب پسې غږېږي او لاړې دې بادېږي او موږ به ورته ګورو. نور د ملکي سیستم دلته نه چلیږي. نور دا قوم پوی ده. دا ته ملک وی چې د ما کوردینات دې ورکول، په ټولو جرمونو او جرایمو باندې د خبر یو.
اوس چې طالب غږ نه درته کوي د دې په خاطر چې مرګ ژوبله کمه شي، کنې د تاسو وژل کوم سخته کار نه ده. طالب چې رازق د ملر په غېږ کې وژلی شي، طالب چې امریکایي جنرال د سیمې خاردار او د سیمټي دیوالو شاته وژلی شي، طالب چې لکه زمری د باګرام په دیوالونو ختلی شي، ملک صاحب د تا مرګ ورته لکه د یو کارغي غوندې دومره اسانه ده. ځان نه د سړي زوی جوړ که، دلته نور ملکي نه چلیږي. د جګړې په اور باندې تیل مه شینده، دا جګړه را کمه که، د خلکو فکر او اذهان سم که، خلکو ته د دې ملت رښتینې بچیان وروښیه. تا خو لاړلې بله ورځ د ګوډاګیان لاړه په مکې معظمې کې، هلته یې قسمونه قرآنونه مو خوړل، د طالب جګړه یې ناروا وبلله. د جګړې شدت یې کم که، د طالب جان ګزارونه یې کم کړل، عسکر ته یې مورال ورکه؟ نه، هېڅکله نه. زه اوس هم عسکر ته وایم چې ګوره د تا وینه ډېره سپېڅلې ده. عسکر جانه د ملک جان او قمندان او د سرعلا په خبرو باندې د څوک غلط نه کی. سرعلا د یخ هر کنډیشنو ته 19 رقم غوښه خوري، 3 رقمه یې پکې تازه وهي. ته په سنګر کې خپل وچ غول خورې، ته خپل امتیازې چې کې تا ته 1 لیټر اوبه نه در رسیږي. ملک او شړونګا او شټاسری بې ضمیر او بې وجدانه وزیران دی لګیا دی، هلته خپل عیش او عشرت کوي، شرابونه او کبابونه دي، په سټیج باندې بربنډې جنکۍ ګډوي، او ته له سپي سره په یوه کاسه ډوډۍ خورې. د تا مړي د سنګر په اولو خطونو کې پراته دي، سپي پې باندې مړیږي، د تا مړی کور ته نه رسیږي، د تا جنازه نه رسیږي، د تا نه پاتې کونډې نه د جنسي تیره په خاطر باندې تقاضا کوي، په وزارتونو باندې ګرځي. عسکر جانه د 10,000 روپو دپاره ځان مه وژنه، ځان هوښیار که. دغه له غرب نه راغلي ټامیان او فولبرایټان، دغه سکشویان چې هلته یې سپي مینځل، دوی به له یو بایک سره بیرته ځي، ځکه په عربونو ډالر یې بیرته لیږلي دي. هلته یې ډانس کلبونه د عیش او عشرت ماڼۍ جوړې کړي دي، دوی به بېغامه پښه په پښه واړوي. دلته دا هیواد کې ما او تا پاتې کیږو، دا هیواد راتلونکی له ما او تا سره ده، ما او تا به یو له بل سره مخ کیږو. که غواړې چې زما د ټوپک ګرمه شپېلۍ د تا تندی ونه سوځوي، د تا په تندي باندې زما د ټوپک شپېلۍ کېنښودل شي، نو د دغه شپېلۍ د لرې کولو په خاطر باندې بهتره خبره دا ده چې خپل ټوپک خپله چانټه دې راوړه. تیر 20 کلن جرمونه درته طالب معاف کړل، عفو یې درته وکړله، سینې ته یې رانږدې کړلې، د کور خرچه او د لارې سفري هم درکوي، هیڅ رقم پیغور او تان او لعن هم نه در باندې کوي، بلکې د یو ورور په صفت، د یو پلار په صفت، د یو تر په صفت د په غاړه کې ګلان هم اچوي. او دا وعده در کوم ان شاء الله العزیز چې په راتلونکي کې به هم تاسو دې ملت ته اوچت سترګې ګرځئ. ستاسو راتلونکی به هم د دې ملت په خاطر ډېر روښانه وي.